د کندوز په پراخه او سمسوره دښته کې د غېږ نیونې سیالۍ ده چې د سلګونو غېږ نیونکو او زرګونو نندارچیانو په شتون کې ترسره کیږي. د دغه ولایت د غېږ نیونې مسؤلین وایي د غېږ نیونې دغه سیالۍ چې 2 ورځې دوام وکړ، سلګونو مشهورو غېږ نیونکو پکې برخه درلوده او د کندوز سربیره د هیواد له بېلابېلو ولایتونو ګڼ شمېر خلک یې نندارې ته راغلي وو. دشت ابدان کې یوه ښه فضا راغلې، وطن کې مرامي ده. نو دا 2 ورځې کېږي. نن شپه هم برنامه د پهلوانۍ لرو چې په تاریخ د دشت ابدان کې اولین دفعه ده چې 2 ورځې مسابقات نیول کېږي او بیا د شپې تاسو وینئ چې ګروپونه جنریټر ټول شي آماده ده او سپین ږیري ځوانان خلک راغلي پهلوانان تشویقوي. بل پلو لوبغاړي دا ډول سیالۍ د لوبغاړو ورزشي وړتیاو لوړولو کې مهم یادوي او د ورته لوبو پر جوړولو ټینګار کوي. بر ما روحیه میبخشه و ما را هرچی مسابقات زیاد گرفته شود مثلا ما میتونیم پیشرفت کنیم و دستاوردهای زیاد داشته باشیم. بل پلو امنیتي مسؤلین لوبغاړو سیلانانو ته د بشپړ امنیت ټینګښت ډاډ ورکوي او زیاتوي چې سیلانیان کولی شي له دغې سمسورې دښتې سیاحت او لیدنه وکړي. موږ هغه کسان چې د نورو ولایتونو څخه یا هم د بهر هیوادونو څخه د ابدان دښتې ته د سیاحت لپاره راځي، موږ هغوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې دوی د خپلې میلې او سیاحت په ارام او ډاډمنه فضا کې ترسره کړي. زموږ ټول امنیتي ځواکونه د کندوز ولایت د امنیت ترڅنګ د ابدان د دښتې امنیت هم په پوره معنا نیولی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ د ولسونو عامه نظم اخلال کړي. د کندوز په ابدان سیاحتي او تاریخي دښته کې په لویه کچه د غېږ نیونې سیالۍ ترسره کیږي چې دغه دښته هر کال په سړي موسم کې د ګڼو کورنیو بهرنیو سیلانانو کوربه وي.